بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کې هیله اهلامندم ټول برغ جوړ اوسئ. نن 9 لیسن وایو ریفرنس ټب شروع کوو. په دې کې لومړی ګروپ چې د ټیبل اف کانټنټ ګروپ دی، دوهم انپوټ نوټ ګروپ دی. ان شاء الله دواړه به نن ووایو. ریفرنس چې خپله دی د واسطه په معنا دی. دلته لومړی بخش چې دی ټیبل اف کانټنټ دی، یعنې فهرست موږ ورته ویلی شو معنی موږ ته د یوې کانټنټ فهرست دلته جوړوي. ټیبل کې هغه هیډینګونه موږ ته مشخصوي. مثلا زه دلته یو هیډینګ جوړوم او کانټنټ هم ورته جوړوم، هغه ټکسټ. مثلا کامپیوټر کنټرول آلټ 1 کنټرول ای باندې هم راته میکول آر ان ډي فور هم چې یو څه زیات شي بله صفحه کې زه هم دلته مثلا سافټویر ده هم کنټرول آلټ 1 کنټرول ای دلته هم دلته یو کانټنټ جوړوم. فور هم چې یو څه زیات شي دلته دو کې هم زه یو مثلا د بل یو عنوان مثلا ورد کنټرول آلټ 1 کنټرول ای لاندې دلته هم یو ټیم جوړوم په دې شکل. فور هم چې یو څه زیات شي او دومره بسنه کوي. دلته راځم اوس یو ټیبل کانټنټ فهرست ورته جوړوم. لومړی دلته بیلټ ان کې دي کوم چې د مایکروسافت ورد لخوا جوړ شوي دي، موږ کولی شو د هغو څخه استفاده وکړو. مثلا په دې شکل دلته موږ ته لومړی ښیي کمپیوټر هغه هیډینګ ښیي او دلته هم چې ښیي هغه د پیج نمبر ښیي. سافټویر دلته هیډینګ ښیي هغه موضوع او دلته هم هغه پیج نمبر ښیي، د صفحې نمبر یې دلته ښیي. ورد همدارنګه دلته د پیج نمبر. نور ډیزاین ورکولی شو ټیبل اف کانټنټ په دې شکل ټیبل ورته جوړولی شو. په دې شکل که لیولونه ولرو دلته هغه لومړی هیډینګ رسي، دوهم دریم هغه دلته بیا یو ځل ووایو. بلکې چیرې خپله وغواړو چې په بل شکل وي هم د دو ځای کسټمایز کولی شو. په لومړي کې دلته که پیج نمبر ونه لري دو ځای ورته انتخابولی شو، پیج نمبر ولري ونه لري په دې شکل پیج نمبر ریموو کړل شول. رایټ طرف ته هم د پیج نمبر ولري اما دې طرف ته ولري دلته راځي ورسره. که ونه لري هم موږ ورته پیج نمبر دو ځای ورته سلیکټ کولی او ان سلیکټ کولی شو. بل چې په کوم شکل وي په دې شکل وي د نوشته دو ځایه خطوط د هغه ورته تعینولی شو د پیج او د هغه فاصلې چې او همدارنګه دلته هم هغه په دې شکل د هایپر لینک ولري که ونه لري دو ځایه هغه هم ورته څه کولی شو تعینولی شو. بل دلته فارمټ د لیکنې ورته تعینولی شو، په کلاسیک شکل وي په دې شکل وي، ډیزاین یې په نورو شکلو وي دو ځایه هغه ورته څه کولی شو تعینولی شو. موډرن شکل وي په دې شکل وي هم هغه ورته څه کولی شو تعینولی شو. فارمل شکل وي دلته هم هغه ډیزاین ورته څه کولی شو تعینولی شو. بل چې دی دلته لاندې هم هغه لیول موږ ته ښیي چې تر 9 لیولو پورې موږ اجازه لرو چې د دو څخه استفاده کړو. 9 لیوله ورکولی شو. یوه چې شته هیډینګ ته موږ 9 لیوله په دې شکل لیولونه ورکولی شو چې د واړه لومړی هیډینګ چې اساسي موضوع د نور فرعي موضوعات یعنې 9 د نور فرعي موضوعات ورته څه کولی شو اډ کولی شو. دلته آپشن بخش هم لري په دې کې هغه د سټایل بخش چې دی یعنې 15 لیوله که موږ انتخاب کړي وي دلته هم هغه لیولونه ورته هیډینګونه ورته ریموو کولی شو. آوټلاین ولري که ونه لري دا راتلونکي کې بیا هم وایو. ټیبل انټري وي داخل د ټیبل کې وي نه وي دو ځایه هم هغه ورته مشخصوم. مثلا په دې شکل ټیبل انټري ولري که ونه لري موږ هغه ورته مشخصولی شو. دې شکل بل چې دی که چیرې وغواړو مثلا یو بل عنوان دې ته څه کړو
کنټرول زد وان چې بیرته خپل عادي حالت ته راشي. دلته غواړم یو بل عنوان ورته اډ کړم، مثلا دلته راځم یو بل عنوان مثلا د PowerPoint دی که نه PowerPoint به ورنوشته کړم سید کنټرول آلت 1 کنټرول ای. اوس دا دلته ایجاد نکړل، که چیرې غواړم چې دا هم د ټیبل ته اډ کړي دلته راځم اپډیټ ټیبل. دلته چې دی اپډیټ پیج نمبر اونلی دی او همدارنګه پیج اپډیټ انټایر ټیبل دی. دلته موږ انټایر ټیبل ورته انتخابو، پیج نمبر چې دی هغه به په دې شکل مثلا اوس PowerPoint هم دلته په دومه صفحه کې ایجاد کړل شو. او که چیرې وغواړو چې یعنې صفحه یې چینج کړو او پیج نمبر مثلا زه درځم کنټرول انټر وهم بلې صفحې ته راوشي، اما دلته هغه اوس په دومه صفحه کې راغلو. دلته په موږ لومړی کې د کمپیوټر کوم هغه چې دی دلته موږ ته په لومړی صفحه کې ښیي. دلته پیج اپډیټ پیج نمبر اونلی کو، دلته پیج نمبر شي کېږي اپډیټ کېږي چې په کومه صفحه کې موقعیت، مثلا موږ د PowerPoint په دریمه صفحه کې او دا په لومړۍ صفحه کې دی. په دې شکل موږ ته هغه څه کوي اپډیټ کوي. مثلا کمپیوټر برخه موږ دلته پرېښی او کانټینټ موږ اصلا تیر کړی و که نه په دې شکل کنټرول انټر. اوس دا څه شو د بلې صفحې ته راوړل شو. که چېرې اوس بیا وغواړو هم کېږي پیج نمبر اپډیټ کړو، څلورمه صفحه یو پیج دلته ورته اضافه کړل شو. بل چې دی د لیول بخش موضوع ده، دلته مثلا کنټرول زد وان چې بیرته بر راشي دلته دو ته. اوس دلته زه د انتخابم د هم یو چې کوم په لومړي چې رولم لیول کې رولم. زه دلته دا موضوع چې ده د انتخابم په دوم لیول کې راولم او همدارنګه د ریډینګ انتخاب دلته دا هم زه په دریم لیول کې راولم. د سافټویر بخش کې هم ویډیو دا په لومړي لیول کې راولم. ټول راول خیر مشکل نشته. دلته بیرته چینجولی هم شو مثلا انټر او دلته هم او هم ته راځو په دې شکل. ورډ کې هم مثلا په دې شکل زه دا چک کوم ریفرنس راځم یو بل لیول ورته انتخابم په دې شکل خیر انتخابم دلته په دې شکل. اوس غواړم دا چکم اپډیټ کړم اپډیټ انټایر لیول. اوس لیولونه موږ ته څه شول اضافه کړل شول. دلته د کمپیوټر بخش کې لیول ټایم چې دی په لومړی لیول کې راغلی او د هیډینګ په بخش کې راځي سیو ټایم چې دی مثلا تیمز او سیو ټایمز په دوم لیول کې دلته هغو لیولونه هیډینګونه موږ ته څه کېږي چینجېږي په دې شکل. دلته هم د لیول که چېرې موږ غواړو ورته اډ کړو کولی شو چې یعنې دا هغه اساسي موضوع ده. اوس تیمز چې اساسي موضوع ده، سیو ټایم ده دا یې فرعي موضوع ده. فرعي موضوعات ته نحو پر موږ ورته اډ کولی شو په دې شکل او به یو هیډینګ ولري یوه موضوع ولري بیا نور فرعي موضوعات ولري. د اډیټ ټکسټ په شکل موږ ورته اضافه کولی شو. دا هم د ټیبل آف کانټینټ ګروپ بعضې موضوعات. بل بخش چې دی د انزیټ فوټنوټ بخش دی. مثلا زه دلته کنټرول ډبلیو ډو ناټ سیو کنټرول ان دلته عنوان لیکم مثلا کمپیوټر کنټرول آلت 1 کنټرول ای راځم دلته هم ایکوال آر ان ډي یو څه لیکم نه زیاتم F4 وهم چې زیات شي دومره. اوس دلته راځم مثلا د پوټر چې دی دلته پوټ نوټس چې دی دا موږ ته معلومات کوي یعنې اشاره کوي د یو ورډ په اړه معنا وغواړو یا معلومات وغواړو د هغه ورډ معلومات کوي. مثلا زه اوس د ډاکومنټ په اړه غواړم چې یو معلومات ورکړم دلته انزیټ کوم دلته لاندې ماته هغې ته هم دلته یوه شماره ورکوي دلته هم یوه لیکنه موږ ورته کولی شو مثلا this is our note که نه
دلته یو جمله ورته استعمالولی شو. اوس که چیرې زه دلته راغلم هغه جمله هم ماته چه کوي دلته چې دا لغت کوم معنا ده یا کوم معلومات هم چې ورکړی هغه هم موږ ته ښکاره کوي. مثلا یا ګرافیک بخش زه چه کوم دلته یو انزیت پوټ نوټ ورته ورکوم، دلته لیکم هیلو یا بله موضوع ورته لیکم. یا هم ډیوایس بخش ته راځم، دلته دته هم یو پوټ نوټ ورکوم په دریم نمبر راځي، مثلا کابل کنه. یا هم ورد ډیوایس درسي موضوعات ورکوم. که چیرې دلته راغلم هغه موضوع ماته ښایي دلته راشم، ماته هغه موضوع ښایي دلته راشم، ماته هغه موضوع هم شماره هم ښایي چې لاندې پوټ نوټ ورکړی. دا بعض شیانو چې څوک نه پوهېږي یا هغه یوه کلمې ته دلته یو نوټ نوشته کوي لاندې ورته نوشته کولی شي. دا خو په یوه پیج کې چې راغله پوټ نوټ راغله، یعنې په لاندې بخش کې موږ ته یو نوټ نوشته کړو. اما که چیرې وغواړو چې اند نوټ شي نو د ټولو صفحو لاندې موږ وغواړو چې کلمې ته چې ورکړو پوټ نوټ ورکړو هم کولی شو. مثلا دلته زه غواړم یوې کلمې ته چې کوم دلته پوټ نوټ ورکړم، مثلا کابل یو نوم ورکړم یا بل مثلا دا غذا انتخابم دلته کالم بخش دا زه انتخابم یو انزیت ورکړم دلته د حبیب په نامه یا داس نور انزیت ورکړم. دلته راځم دا باټم انتخابم یو انزیت انپوټ ورکړم کنه، دلته هر نوشته ورکولی شم. دا خو هغه انزیت انپوټ شو، دا د ټولو صفحو لاندې انپوټ ورکوي. اما دلته چې دی دا هر پیج کې موږ ته انپوټ ورکوي. دلته بیا نیکسټ پوټ دلته د دو هغه معلومولی شو چې چیرته موقعیت ولري. پریویس پوټ مخکې پوټ چیرته دی، پوټ نوټ چیرته دی، وروسته پوټ نوټ چیرته دی. موږ ته هغه چی کوي کرسر هلته بیا ګرافیک دلته دی، مثلا د موږ نه ځای نامعلومه دی. دوهم چیرته دی نیکسټ که چیرې کو دوهم هغه ته خپله کرسر راولي. دریم چیرته دی دلته خپله هغه موږ ته راښایي. او ما که پوټ نوټ وښایو نیکسټ پوټ نوټ چیرته دی دلته دی، او پریویس پوټ نوټ دلته دی. هغه پوزیشن یې موږ ته دو څه شي کې معلوموي. بل پوټ نوټ موږ ته د ایریا یعنې موږ ډېر کتاب ولرو یا چپتر ولرو او موږ نه هغه د پوټ نوټ ساحه ورکه شوې وي. دو ځه موږ د پوټ نوټ ساحه معلومولی شو، مثلا دلته ده. او دو ځه هم د اند نوټ یعنې آخري هغه چې موږ ورکړی هغه موږ ته معلوموي. یعنې که چیرې موږ نه ساحه نادرکه وي دو څخه په استفاده موږ هغه پیدا کولی شو. بل دلته هم یو لانچ باټن کې لانچ باکس کې هم موږ دلته بعضې هغه ورته یعنې پوټ نوټ کې بعضې تغییرات راوستلي چې د پیج باټم یا د یعنې ټکسټ ته نږدې وي دو ځای ورته انزیت کولی شو. دلته ټکسټ ته یو څه شو یعنې انزیت کړل شو جدا. یا هم نور تغییرات په دې شکل وي هم ورته اپلای کولی شو دې شکل یا په هر شکل چې وي موږ یې ځه هغه ورته چې کولی شو اپلای کولی شو. په دې شکل هم ورته اپلای کولی شو. بل چې دی که انپوټ بخش ولري زه کنسل کوم. دا چې دی زه لټوم که نه دلته راځم مثلا د کانورت تبدیلوی د پوټ نوټ انپوټ نوټ ته چینجوو یا کانورت خپله تبدیلول ته وایي. یا آل اند نوټ چې دی پوټ نوټ ته چینجوو یا تبدیلوی یا سویپ کوو پوټ نوټ او اند نوټ د یو بل څخه چینجوو. دا هم موږ دو څه شي کولی شو هغه معلومات ورته پوزیشن کې تعیین کړو. دلته هغه ټول وینې سویپ شول په یوه ځای کې څه شول چینج شول. اند نوټ کې دلته هم د هر سیکشن لاندې اند نوټ راشي. سیکشن خو موږ مخکې درس کوي وي او که د ډاکومنټ لاندې هغه اند نوټ ایجاد کړل شي موږ یې د هغه ورته
انتخابولی شو. فوټ نوټ وي کانورټ یې کو په دې شکل وي په هر شکل چې وي موږ هغه ورته چې کول معلومولی شو. بل یې کالمونه دلته په لومړي کالم کې وي یعنې په دې یو کالم دی دلته بل کالم وي دلته بل کالم وي. موږ مخکې وویل چې په هر کالم کې په لومړي کالم کې په هر کالم کې دلته کالمونه شکل ورته چینجول شي یوه لیکنه دلته وي پسې بله دلته وي پسې بله دلته وي. د کالم په بخش کې موږ د موضوعات ویلي وو. بل که چیرې په یو دوه درې حروفو یا په دې الف ب جیم په دې سره اپلای کولی هم شو ورته چې موږ ته هغه شی کو مثلا کنټرول زد کړم چې بیرته په مور شکل راشي په دې شکل. اوس زه راځم دلته که چیرې دا ما انتخاب کړی دلته زه هغه په دې شکل چې دی اوس انټپوټ چې دی په دې شکل ماته ښایي. زه یې غواړم چې په دې هغه ماته اپلای کړل شي دلته اوس الف ب ت په دې شکل ماته څه کېږي اپلای کېږي. بل کاستم مارک یې دلته ورکوی یعنې یو بل مارک موږ غواړو سمبول ورته تعین کړو مثلا ویډینګ مثلا دلته موږ کولی شو چې چېرته وي ویبډینګ په دې شکل موږ علامه په دې شکل انواع اقسام د علامو دي موږ کولی شو دا ورته چک کړو دلته چې په دې شکل علامه وي زه ورته اوکې کړم او انزیسټ کوم یعنې هغه علامه هم دلته ایجاد کړل شو. یعنې دلته علامه یو څه زه ورته درته لوی کړم چې ښه شکل درته ښکاره شي. دومره لویېدلی شي ډېر نه شي لویېدلی. هغه علامه هم دلته سمبول چې کوم دی دلته اډ کېږي. او همدارنګه سټارټ چې د څه شی نه وي دلته که چېرې یو دوه درې موږ ورته کوو د یو بل نه سټارټ چې د دوو نه سټارټ چې موږ هغه سټارټ چې هم ورته کولی شو. نمبرینګ یې سره کوم وي کنټینیو یعنې ادامې په شکل وي که ریسیټ ایچ سیکشن یعنې په هر سیکشن کې دا څه شي تکرار کړل شي. بل چې دی د هول ډاکومنټ د دو ډاکومنټ دپاره وي د نور دپاره وي دا زه ورته انزیټ کولی شو. که چیرې دلته په پوټ کې مو زموږ کرسر وي دلته بیا د پوټ بخش موږ ته راځي په دې کې هم که د هر پیج دپاره دا ریسیټ شي یا د سیکشن دپاره هغه معلومولی شو. که د هول ډاکومنټ دپاره وي دا زه ورته اپلای کولی شو. په دې کې موږ هم سمبولونه چې کولی شو ایجادولی شو مثلا په دې شکل سمبول زه غواړم اپلای کړل شي دلته هم هغه بیا اپلای کېږي. نو دا هم د فوټ نوټ او ټیبل اف کانټنټ ګروپونو موضوعات